50 متر مکعبه ته په 24 ساعتو کې د امودریا نفتي حوزې څخه زموږ د نفتو استخراج باید لوړ سي. د 3 میلیونه متریک ټنه په اندازه باندې افغانستان فعلا په کلني ډول ډیزل، پټرول، ګاز په مجموع کې مصرفوي. په کال کې ټوله تقاضا د نفتو ګازو یا د تیلو او د ګازو چې لري تقریبا د 3 میلیونه متریک ټنه په اندازه باندې افغانستان فعلا په کلني ډول ډیزل، پټرول، ګاز په مجموع کې مصرفوي چې اکثریت برخه یې فعلا د بهرنیو هیوادونو څخه خاصتا د جمهوریت اسلامي ایران، ترکمنستان او د روسیې له هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي چې دغه تقاضا په اوسط ډول په تیرو څو کلونو کې تقریبا د کاله حد اقل 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. البته د یادولو وړ ده چې موږ په افغانستان کې چې ابتدا د دې سکتور د نفتو ګازو د استخراج چارې هم پیل کړي دي او په کمه کچه باندې استخراج لرو چې تر اوسه پورې تقریبا د 1 څخه الا 2% د افغانستان د تقاضا زموږ داخلي تولید پوره کوي او فعلا په افغانستان کې د امودریا نفتي حوزې د استخراجي پروژې څخه ترلاسه کېدونکي نفتي توکي یا خام نفت په روزمره ډول د 1100 څخه تر 1200 متر مکعبه پورې په 24 ساعتو کې رسیږي چې د روان 2024 کال تر پایه پورې به ان شاء الله د دغه کچې لوړوالی تر 2000 متر مکعب پورې حد اقل په 24 ساعتو کې ورسیږي او د یاد تړون په 5م کال کې باید لږ تر لږه 5350 متر مکعب ته په 24 ساعتو کې د امودریا نفتي حوزې څخه زموږ د نفتو استخراج باید لوړ سي چې په هغه صورت کې به موږ وکولای سو د هیواد 40 سلنه د نفتي توکو تقاضا په خپله رفع کړو او پوره کړو. دا چې نفتي توکي د هیواد پر اقتصاد باندې پر هره برخه باندې مستقیم اغیز لري، هغه که خوراکي اجناس دي او که نور دي، ځکه په ترانسپورت کې د ترانسپورت په قیمت کې د ترانسپورت د قیمت په محاسبه کې د نفتي توکو قیمتونه اغیز کوي، قیمتونه ورباندې لوړیږي او کمیږي. نو کله چې زموږ داخلي تولید د خامو نفتو پورته کیږي او زموږ د هیواد تقاضا په خپله موږ پوره کولی سو په دې کې یا تر یو حده پورې، نو دا حتما د ټولو هیوادوالو په اقتصاد باندې اغیز کوي او الله تعالی ته امید شته چې زموږ د مملکت اقتصاد به په دې سره پایداره او قوي سي. بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د خامو نفتو چې څومره استخراج کیږي دا ټول د هیواد په شمال مزار شریف ولایت کې د موجوده تصفیه خونو له طریقه پروسس کیږي او تصفیه کیږي، کوم چې تر اوسه پورې متاسفانه په هغه معیار باندې لکه په نور نړۍ کې چې تصفیه خانې جوړې دي یا موجودې وي، زموږ تصفیه خونې په هغه معیار باندې نه دي جوړې. نو په دې برخه کې په فوقالعاده ډول د سرمایه ګزارۍ یو فرصت دی د ټولو هغو ورونو تجار صاحبانو پانګوالو لپاره چې په دې مجلس کې ګډون لري او یا د مجلس حاضرین کولی سي د هغو سره تماس ونیسي یا دا خبر ورسي. که څوک په دې برخه کې دلچسپي لري کولی سي د مختلفو دولتي زیربطو ارګانونو سره په اړیکه او په تماس کې سي او د دې فرصت څخه استفاده وکړي. او بله خبره د هیوادوالو لپاره د زیري په ډول دا ده کله چې په امودریا نفتي حوزه کې کوم چې 4500 کیلومتره مربع ساحه ده او
په 3 کلونو کې د دغه ساحې باید اکتشاف وسي. دا د افغانستان د معادن او پټرولیم وزارت لخوا څخه په قرارداد کې د دې قرارداد کوونکي شرکت لپاره یو حد د وخت ټاکل سوی دی چې په 3 کلو کې باید دوی حد اقل په 3 کلو کې دا ټوله 4500 کیلومتره مربع ساحه دوی باید سروي کړي. په دغه سروي کې ډېر زیات شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدېږي او زموږ کوښښ دا دی چې په دې پروژه کې تر څومره حده چې امکان لري د افغانستان د خپلو کدرونو او ظرفیتونو څخه بشري ظرفیتونو څخه په دې کې استفاده وسي. که احیانا په یوه برخه کې موږ د خاصو تخنیکي کسانو یا پرسونل د کمبود سره مخامخ کیږو، په هغه صورت کې به بیا د بهره څخه متخصصین راوستل کیږي او هغو ته به د سیمې د هیوادونو په کچه په اوسط ډول چې څومره معاش ورکول کیږي په همغه اندازه باندې معاش دوی ته ورکول کیږي. او په دې پروژه کې د افغانستان نفتګاز دولتي شرکت 60% سهم لري او یو چینایي شرکت 80% سهم لري چې 15% پکې د ناخالصو عوایدو څخه د افغانستان اسلامي امارت د وزارت معادن او پټرولیم رویالټي ده. کله چې استخراج کیږي دوی 15% د هغه څخه وضع کوي، پاته 15% کې بیا د مصارفو تر وضع کولو وروسته د افغانستان نفتګاز دولتي شرکت 60% او هغه چینایي شرکت چې زموږ سره د دې مشترک شرکت په جوړولو کې 80% سهم لري هغو ته 80% عواید رسیږي. زموږ هڅه دا ده چې په افغانستان کې چون افغانستان د نفتو او غازو د پراخه طبیعي زیرمو څخه برخمن دی، په دې برخه کې په اساسي ډول سره خاصتا د نفت او غازو د تصفیه خونې د یو معیاري تصفیه خونې د جوړېدو په برخه کې سرمایه ګزاري وسي او داسې سرمایه ګزاري کوم چې زموږ د معلوماتو په اساس باندې د نفت او غازو یو معیاري تصفیه خونه حد اقل د 300 میلیونه ډالرو څخه شروع کیږي، بیا تر میلیاردونو ډالرو پورې سرمایه ته پکې کې اړتیا لیدل کیږي. زموږ هڅه دا ده چې پر داسې یو جوړښت باندې کار وکړو چې تر ډېره حده پورې هغه تجار صاحبان که د افغانستان دي او که بهرني پانګوال دي په دې پروژه کې سهم کو او دخیل یې کو. نو د دې په هغه حقوقي چارو باندې او په قانوني مواردو باندې کار شروع دی. کله چې نهایي سي انشاءالله د ولس سره به شریک سي او هغه طریقه چې په څه ډول سره تجار صاحبان کولی سي په دې کې پانګونه وکړي، اشتراک وکړي، هغه به هم د خلکو سره شریک سي د میډیا له لارې. نو کوم څه چې ما لازم ګڼل د دې مجلس لپاره، نور د مشرانو وخت نه نیسم، ستاسو هم وخت نه نیسم، در سره شریک مو کړل. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. والسلام علیکم ورحمة الله.